د تیرو دریو ورځو په جریان کې د هلمند ولایت د سنگین مساقله او ناوې ولسوالیو او د مرکز لښکرګاه د لومړۍ او دوهمې امنیتي حوزو په مربوطاتو کې امنیتي ځواکونو د غلاو د بیلابیلو قضیو په تړاو 11 تنه نیولي دي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان مولوي نصیر احمد مهاجر وایي له نیول شویو کسانو څخه یو اراده میرا موټر، یو اراده موټرسایکل، یو میل توپک، 3 عدد ګرځنده ټلیفونونه، 4 راسه څاروي، یو غونی غنم، 53 متر لین او 50 دانې بیلابیلې مرمۍ ترلاسه شوي دي. د تیرو درو ورځو په جریان کې د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په ګډون په سنگین مساقله او ناوې ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو له لوري 11 تنه په بیلابیلو قضیو کې د غلا کولو په تور نیول شوي دي. د یاد غلا کوونکو سره یو اراده میرا موټر، یو اراده موټرسایکل، یو میل توپنچه، 3 عدد ټلیفونان، 4 څاروي، یو غونی غنم، 53 متر لین او 50 دانې مختلفو نوع مرمۍ لاس په لاس نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي کسان اوس مهال د کشفي ارګانونو تر څېړنو لاندې دي او د دوسیو له بشپړېدو وروسته به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي.